ولس غږ چې ولس په کومو حالاتو کې ده، د اقتصادي وضعیت څنګه ده، د امنیت له لحاظه څنګه ده، نو ټولو خلکو سره چې تو استایل زدي دغه شپه سه موینه ریزه از خاطر زدي خو چې قبرنجه پخته کړي دغه یک د سیره پخته کړي چای مو چې کله شکر الحمدلله او بس جګرخونیان ډېری دي نو سوچونه فکرونه بس مسلمانانو نه خدا ورځ دي نو څنګه ژوند څنګه تیریږي हो گفتی 300-400 روپये میشه انشالله که راضی هستی از کاروبار امنیت چطور است؟ امنیت فعلا خوب است کاروبارم کمی خوب شود سودا مکول سودا خو دلانه ده کړې نو اوس روانې مکوم اوس تازه راغلې ښه څنګه د ژوند زندگی حالات الحمدلله ښه گزاره کی څه کاروبار کې کاروبار په حال نشته ډیر ضعیفه شوی کړه 100 روپۍ د ورځې پیدا کړې نن خو ورېځه د ورېځه څوک بوټونه نه رنګوي هم د ورېځو کې خرابې نور خو به ښې بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخونکو مهربانه څښتن تعالی پر سپېڅلې نامه درنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشي وخت مو بخیر زه خیبر هوشمند یم راغلی یم نن ارزان قیمت د بودخاک په څلور لارې کې موقعیت لرم نن موږ بیا وغوښتل چې تاسو ته یو ښکلې ښایسته برنامه خپرونه جوړه کړو تاسو لیدونکو ته یې وړاندې کړو د ولس غږ چې ولس په کومو حالاتو کې ده، د اقتصادي وضعیت څنګه ده، د امنیت له لحاظه څنګه ده، نو ټولو خلکو سره به موږ مصاحبې وکړو خبرې به وکړو د خپرونې تر پایه زموږ سره پاتې شئ موږ اوس د بودخاک په څلور لارې کې چې شاته مو ارزان قیمت موقعیت لري دې خوا هم خاکي جبار ده او اخوا هم باګرامي ولسوالۍ ده نو موږ اوس تاسو ته ښایسته خپرونه جوړو نو تا آخر موږ سره اوسئ بیا هم درنو لیدونکو سابسکرایب مو له یاده ونه وځي بیننده های عزیز ما میریم به احوال مردم به دیدن مردم از احوال مردم آگاه میشیم صدای مردم به شما انعکاس میدیم که مردم افغانستان به این ساحه در کدام وضعیت زندگی میکنند درنو لیدونکو راغلو دلته بازار ته د بودخاک په څلور لار کې ماشاءالله ډیر بیروبار د ازدحام ده خلک راوتي روزګار ته کار ته ټولې کراچۍ د میوې ترکاري هر څه پیري او به یوې ورسره مصاحبه وکړو پوښتنه به ترې وکړو چې ژوند څنګه تیریږي ژوند کې کومې خوشحالیانې دي او د دوی د ژوند حالات به تاسو ته وړاندې کړو د زړه فریاد چې په کوم وضعیت کې قرار لري نو اوس به لاړ شو د ورو څنګ کې ښایسته ښایسته تازه هندوانې راغلي البته سیزن هم د هندوانو ده نو بیه به یې کړو که زموږ وسه ورته وشو موږ به هم یو من واخلو که نه بیا به ترې لاړ شو سلام علیکم علیکم سلام څنګه ورور خیر جوړې په خیر صحت ښه ده خیر جوړې کواري نه خو داسې ښکاري لکه سهار چای دی چې نه یې څښلی والله بس چای مو چې کله شکر الحمدلله او بس جګرخونیان ډېری دي نو سوچونه فکرونه بس مسلمانانو نه خدا ورځ دي نو څنګه ژوند څنګه تیریږي ورا شکر الحمدلله الله پاک ناراضي او بس الله پاک ورغول الله رزق د ګټي بس ملته وکي لګي او دواني خو تازه راوتی او تازه راوتی دي بس لګي قیمت دي ایران ناراضي پاکستان ناراضي منډه کې من 200 ورغول 200 روپے د بدل ته موږ هم 200 دسي خرڅوي قرضم پکې کې کنه قرض ولا مخکې کول لک قرض کوم د 100 روپے 150 روپے کنه زیات نشو کولای ولې بیا کار کیږي نه که قرض کوي کنه بعض انسان د هندواني ته ځل کېږي ماشاءالله تعالی ته کراچۍ ته ډکه کلی که څوک راشي قرض کوي کنه ولې نه دا خو پیغمبر علی السلام طریقه د چا سره د قرض وکړو 50 روپے 100 روپے لکه تا ته وایي چې سبا راوړم سبا را نه وړي الله پاک ته تسل نه کې درکې قبل سبا را نه وړي الله پاک 200 ونه کې هم د څومره ورځې چې په تیری کې ته الله پاک هم دومره نکانې زیاتې خو خپل کاروبار ته هم ګورو 100 روپۍ د ورځې پیدا کړي یو ورځ شکر د ولا کله بس دوس خو دروغ نه تم دا 2 میاشتې کېږي دا
خپل جیب نه مې 15,000 روپۍ خوړلې 3,000 روپۍ شروالې کله را پسې راځي یعنی دا 2 میاشتې کېږي 1 روپۍ مې کور ته نه ده وړې باور دې شته که نه 1 روپۍ بس جیب نه کرام ورکوو وروبله بس دلته دیګ هم کوو خپل ورېرونه مې دې ځای هم بس خپل منځ کې دیګ کوو نو بس یو ورځې خو 100 روپۍ خرچه خو راځي نه پر سر 500 روپۍ ژوند څنګه تېرېږي په دې کراچۍ باندې ژوند اقتصادي وضعیت ناراضي الله پاک ناراضي نو څه وکړو پاکستان کې هم دغه کاروبار کولو مې کاروبار دلته هم دغه کاروبار کوو پاکستان راغلی پاکستان کې خو مونږ قرضي وخت کې مونږ کورونه وو اسلام آباد کې بس هماغه وخت کې بس هلته مونږ اول زه مدرسه کې وم بیا مدرسه کې مې درس وي بس بیا مدرسه چې ده لال مسجد کې کنه هلته مونږ درس وي بس بیا غوره بمبار یې وکړلو بس بیا کاروبار خراب شو زه بیا ریډي ته راووتم هغه وخت نه بس کاروبار کوم د میوې اوس هم بس همدغه کاروبار کوم اوس دلته خو دا هندوانه ایښې ده د ما خو زړه د چمدسې پې باندې یو چک ولګوو وخوره خپل هغه دی څه رقم خورې خو زه دې ته حیران پاتې یم چې دا به د ما بس شي که نه یو بله درته پرې کوم بله درته پرې کوم څومره خدای شي خدای لیدونکو ماشاءالله د هندوانو سیزن تک کسره مخکې پرې د موږ زړی اوبه کړ په دې هیله چې ښایسته ښکلی ژوند ولري او د دې ځینې یو مړی حلاله روزي پیدا کړي انشاءالله امنیت خو هم ښه شوی ده خو انشاءالله الله پاک ناراضي وو بس دا وینه بنده شله جنګ بند شلو الله پاک ناراضي وو صرف د یوه خبره ده چې دا شروالې راځي که نه دا ریډۍ چپه کوي ورګوله ریډو وله وایي د خوارو غریب ده که نه دا اوس ګوره پیغمبر علیه السلام چې کوم ځای کې بې نفر که نه مقرروله ورته ووایي چې ګوره د مظلوم خیرانه به ځان ساتو نو مونږ د طالبانو نه دا هیله ده چې د کراچوانانو سره دغه هغه والا سره رشکو والا سره ټیکسیوانانو سره لږ ښه سلوک وکړي چې د خلکو زړونه جلب کړي ځان ته داسې خلک ورکې دي ورګوله کراچوان راونیسي دره بوی وایي چپی کې ورګوله وړه ماشومان وایي رشکوان یې وار کوي نو مونږ دا وایو چې باید دغه کار ونه شي الله به خیر کړي مهربانه ده ډېره مننه الله به هر څه سم کړي مننه چې انشاءالله بس الله دې اجر درکړي ورګوله الله مو مه خرابوه بس د غرپو کرام باید مونږ ته لږه کمه شي پورې خوا 500 دي دې خوا 3,000 روپۍ کرا بس الله دې اجر درکړي الله مو مه درنو لیدونکو ورور سره خبرې وکړې د هندوانو سیزن ده تازه هندوانې راوستې دي یو بل ورور سره به مو غږېږو دا خو ډېر چورتي ناز ده ستړی مه شئ جوړ سر خوب هستی خیرتی خوب است بخیر چطور جگرخون شیشتی؟ من جگرخون نشیدم در این که الان از گل سودا پیش روت میوه و تو جگرخون؟ جگرخون نیستم خواهم تو گفای شما را گوش میکنم حالی تو بگو تو چه گفتنی داری چطور است انشالله که کاربار چطور است؟ شکر فضل خداوند است روزی چند پای غریبی میکنی؟ والا شکر است 300 هم میشه 400 هم میشه 500 هم خب گفتی 300 400 روپیه میشه انشالله که راضی هستی از کاروبارت امنیت چطور است امنیت فعلا بخی خوب است کاروبارم کمی خوب شود بخی خوب است یک ذره کاروبار خوب شود دیگه بخی خوب خب تو والدنی یک جالب خاطره تا با ما گفتی بخی اما تو جگرخون چیش در پیش روی تازه میوه باید در پیش روی میوه تازه تو هم تازه میبودی اما تو در پیش روی میوه تازه کمی غمگین معلوم میشی والا خب فعلا دیگه همه تو کلگی دمو چرت است کلگی هم تو قبل چی میخوای چی شوه بخیر نسبت با کاروبارت چی شوه همی از کاروبارت راضی یعنی در آینده پلان داری دیگه کاروبار کنی غریبی کنی همی بست میکنه راضی هستی از همی کاروبار فعلا خمی بس میکنه راضی هستم دیگه سرمایه نیست که دیگه سرمایه نیست که پیش چند روپیه در کراچی بند کردی 3,000 فایده میکنی 3,000 نه 300 400 یا خدا مهربان است بیادر انشالله کاروبارم جور میشه بخیر چیزی گفتنی اگه به بیننده های عزیز داری مهربانی نه کدام گفتنی خاص نداره تشکر که با ما بودید بیننده های عزیز که لالای خود مصاحبه کردیم گپ زدیم حالا پیش لالای ما میریم که اینجا گفتی اگان پلاو خورا زیاد می سلام علیکم خیرتیز بخیر خوب بخیر هستی سلامت باشید کشمش چند است کشمش 180 کیلوش نه سیرش سرش 3.5 اینا باز کسایی که توی دارن ارزان میتی یا کسایی که خدا غم دور داشته بس سرش غم باشه دیگه باز نظر به مشتری است نظر به فایده خود و زردک چند است؟ زردک کیلوی 50 روپیه. چطور است فروشات چطور است؟ خوبه شکر است دیگه انسان باید ناراضی نباشه از خداوند راضی است. زردک کیلوی چند میفروشی؟ کیلوی 50 روپیه. چطور از کاروبارت راز بگو؟ مزهش نیست دیگه مردم اقتصادش خراب. پشت سر خود ترکاری هم داری او زیاد فروشات از زیاد است. فروشاتش کم است. فروشات نداره فروشات. مردم اقتصادش خوب نیست دیگه. یگان کسایی که
دیگه گفته یگان تعرضی داشته باشه باز دیگه هم داری که اینجا زیاد بخوای که زیاد برش آماده کنی؟ داریم زردک زیاد داره. خب ترکاری را اگه ما بگیریم برای مرزان میتی یا قیمت میتی؟ مرزان میتیم برای ترقی سره 10 روپه ترکاری میتی؟ 10 روپه 20 روپه 30 روپه اما کم کم هر چیز مکس برشان میکنه. 10 روپه دیگه چی قشنگه؟ خود نظر به اقتصاد نفر اگر خانه ببریم 10 روپه ترکاری را وردیم یک 20 روپه یگان تا گوش کن یگان تا مردم است نه چوچکا پیسه میته که برو از بازار ترکاری بده. اگر 50 روپه را بده 20 ش ترکاری میگیره 30 ش در جیب میمانه. نه اون نظر به پیسهش ما برشان ترکاری میپردیم. یعنی که اگر لطم بخوره خیره خود تو هم بخوره. نه لط نمیخوره. اگر زیاد بتی خونه و 30 روپه رو کمایی میکنه. اگر تو زیاد نتی بازم 20 روپه گیر میکی خواست 20 روپه است. نه اون واقع پیسهش هم خو یعنی وارد خانه لط میدی. نه لط نمیخوره. چطور است ان شاء الله که راضی هستی از زندگی اقتصاد ان شاء الله که روزگار میچینه؟ خوب است دیگه شکر انسان باید ناراضی نباشه. خب اقتصاد مردم خوب نیست قدر سودا نیست. امنیت خوب است؟ امنیت خوب است. یکی راضی است اینجا زیاد تکلیف نمیشه؟ نه ما اذیت نمیشه. خدا مهربان است دیگه می کسب و کار ما شما است خدا برکت بندازه. سلامت. همین راههای افغان است که اگر افغانان پیدا کنند دیگه چی کنیم؟ سرمایه ما شما نداریم که به بزنس تجارت کلان کنیم. همین یک سرمایه خرد و ریزه را داریم که همین میتونیم دیگه در قسم کارهای خرد و ریزه. بازم شکر است که خداوند می دست و پای جور برای ما داده صحت کامل داده فهمیدی از خدا راضی هستیم. تشکر بیادر. سلامت باشید. بیننده های عزیز قسمی که دیدیم انشالله که برادرای ما از کاروبار خود راضی هستند دیگه. همون سرمایه که دارن کم و زیاد همینجا دیگه در روزگار خود بند کردن باز همینجا یک لقمه خود پیدا میکنه. سرمایه دارن یا 10,000 یا 20,000 همینجا بند کردن روزگارشان. سوت و پیسه کلان پیش از اینا نیستن که برن سرمایه گذاری کلان کنه. څنګه ستړی مشي؟ جوړه ښه. مخ د کامرې ته واړه. څنګه ښه؟ چی در راوړې دي؟ الچی دا په څو ورکې؟ کیلو 100 روپے. کیلو 100 روپے 100 روپے ته کې پات کیږي. اورا دی 100 روپے. 100 روپے مکتب تمزي؟ او څوم څنګه؟ شپږم. شپږم چی د زده دي ترانه د زده د صورت د زده چې شه د زده کړی دي. ترانه صورت خو نه یاد کړه. چې لیکل او لوستل کوي شه؟ لیکل کوي شمه. ښه صحیح. کورس مرسي شانه وای ور سره؟ نه. ښه دا الوچی دي کنه الوچی ورته وای؟ او دا نه به وخورم زه. دا په څو تا ویلې؟ کیلو 100 روپے. یا خو څه تروا ده؟ دا غو تروی غوړه دي تا وای. مکتب خوشنه که هر کار چې کې هر کار چې کې تعلیم او تحصیل خوشنه کې د عمل د خلک تاسو ته ضرورت لري. تاسو دی آینده سازان استئ. تاسو ځوانان راځل چې درسونه وای دا وطن جوړ کړي. در څنګه غریبي کارونه هم کوي. د ټول اقتصاد خراب ده. چی غواړي چې آینده کې شریکتیا وای خان د خوراته ډیر کمرې ته وګوره دی خو مخ اړوله شرمېږم نو چی غواړي چې آینده کې شي د زړه نه دی وای چی د فکر یا ډاکټر یا انجینر. ماشاءالله ماشاءالله. یا درس هم د سکوي ورته ګوره دغه څوک چې غواړي ډاکټر او انجینر شي هغه ته باید کوي درس هم وای کنه د سزای په درس باندې نه کیږي. ها دا ورته کا ډیره مننه چې موږ ته د وخت راکړو. درنو لیدونکو ګورو دلته بازار ماشاءالله لوی د مخ په وړاندې زو د خبرونه سره اخره پورې زموږ سره اوسئ. سلام بیننده های عزیز پیش قابلی پلاو رسیدیم. سلام. سلام خوب هستی خیراتی است بخیر خوب است. چطور استایل زدی؟ دیگه شده سه موینه ریزه از خاطر ریزه دیگه. خب چه قبرینجا پخته کردی؟ دیگه یک دو سیره پخته کردیم. دو سیره؟ بله ها. این اینجا دیگه خلاصش میکنیم. دیگه این منطقه میره اون منطقه در کدام ساحه پلاو خورا زیاد است؟ پلاو خورا این منطقه زیاد است. سرای مستری هم زیاد است. سرای مستری و چارای خود چارای. خب خوراک چند میتی؟ خوراک 50 روپیه لوبیا هم سرش داره. دیگه نمی ترکاری با بشه حالا پشت سر ما خنا میخوره که جوانا جمع شده که نان میخورن یا نه گوشنه هستین یاسیر؟ از در ساند گوشنه هستی. چطور کن حالی کابلی را گپ بزن کتش؟ بگو چند میتی؟
خوراک 50 روپه گپ نه دمی جوانیت میارزی نه چلا میت البته 40 روپه که بردال پارتا نه باز نگوی نه یک فایده که باش یک دقیقه باش یک دقیقه باش حالی یک کار دیگر هم میکنی حوصله کن حالی یک کار دیگر هم میکنی که 40 افغانی از این باید از 50 روپه را برش پرتی از خاطر ما نه پرتا که ما ببینیم که نمی بیادر ما پلاو مخوره بیا پیش بیا بینده های عزیز بیادر ما هم گوش نبود کابلی پلاو هم صدا داره نه یک خوراک خوب فرو که باش که برش گفتیم که کمی زیاد پرتا چاشتش گوشنگی زیاد است بس این طرف کامرا باز نزدیکش کو تو چه احساس داری پلاو تا شونده خورد تا چطی بودی کنن در سراغ داشت یا خبر سر شم نشکله مگر ماشاءالله پیسې به ګټه کې دوای شه نه ګټه دی وکړه په دې مونږ څنګه چې دا پلاو ګټه دی وکړه دا دی پلاو دا پلاستیک پرته 100 روپے میں ہمارا پلاستیک نه پلاستیک کیا چای دلته اینا بیننده های عزیز بیادر ما از درس آمده گوشنه اینا صاحب نانم شد خوب پلاو میخوره درس هم همه تو مزه میته با گوشنگی نمیشه بخوری باز درس بری باز مزه میته صبح وقت دیگه بیادر کوشش که صبح وقت بیایید پیش از یا خوب بیادر لوبیا که میدید وزن چی کده؟ گفتم اگر لوبیا وزن میده شوار داره سرش توصیه نکنه یک در سخیل است چطور از کاروبار چطور است بیادر؟ شکر از کاروبار است روز چند پیدا میکنی؟ دیگه ما کسی یک مشهور هستیم خب یک روز دونیم سرپا نورا میتا دیگه نمیده کوا میشو خراب برو پیده روی نه گپ نیست نه برو دیگه اون فیصله شده تشکر چطور است انشالله از کاروبار راضی هستی؟ شکر راضی ببیننده ها از این چیز گفتنی داریم مسافر خارج که میبینه جوانا نمیگه کاروبار است هر کس که بخواه کاروبار است که بخواه است که نخواه سست و پس باشه را کینه که بیکاری است میگه کار پیدا شد یک حساب دولتی آشپزی شد پیدا شد دیگه که بگردی کار هست که نگردی فهمیدی خب هم که نگردم نکنم خانه بشینم کو کار بعد پشت کوچه عمر پشت کوچه ما کس نمیه مجبور هستیم بگردیم کار پیام تو دیگه ببیننده های عزیزی است که کار است که کسی بکنه کار کارگر باشه زور نه برای مارکت روز 300 کارگر نبود دست خدا برات میزنم خودم عجیب خود 300 بکنم تشکر بیادر که ما وقت زنده و سلامت باشی درنو لیدونکو شاید خو ماشاءالله بیروبار ده ورورم د کار ناراضي دا وای که څوک وواړي چې کار وکړي کار شته او څوک چې نه واړي نو بې دغه کار ته تر وړاندې شته چې اخیستې دي ښه جوړې اول هغې مه معرفي کول د ځان معرفي کړه صدقه ده خیراتي ده کور ته دې اخیستې که دوکان ته ته 2 کاله به دې څنګه دې ارزانه شوي که نه ښه دې ارزانه شوي کوم وخت کې خورې سهار ټیم کې خورم سهار ټیم کې چی سره بغیر لچی نوشي جان یعنی هغه ښه شوقي څنګه د ژوند زندگی څنګه تیریږي راځي څه کاروبار کې کاروبار مونږ سره بیکاره ګرځي بیکاری کې خوشاله حتما نه ښه پیسې دار سرمایه لري بیکاری کې خوشاله ښه مننه څه پیغام لري لیدونکو ته مهرباني د وضعیت په اړه وضعیت ښه موسم د ښه حالات دي زیباره ګرمي شروع کی کاروبار هم خراسي او ښه موسم مننه چې موږ ته د وخت راکړ ډېر مننه ته منشي درنو لیدونکو ماشاءالله خو ډېر بیروبار ده ته راشه ته هم راشه کنه ته راوړاندې شه راشه د هګۍ دي څو دانې دې خرڅې کړي دي 26 دانې دې خرڅې کړي دي نه مې خو ته خو ډېر تکړه وختې نو لیدونکو مشره مولي د مشر راتاو شو په کومه موضوع در سره چې ورته وایي چې وغږېږي وایي زه ماله نه شو تله ستړی یم شي څنګه جوړې خیراتي ده په خیر صدقه ده خیراتي ده په خیر چېرته روان ډېر وارخطا روان وې والله نه روان خو کور ته وم نه سودا پسې راغلی ولې که ته دوکان لرې نه بله سودا مه کوله سودا خو دې لا نه ده کړې نو اوس روان یم کوم اوس تازه راغلې ښې څنګه د ژوند زندګي والله الحمدلله ښه ده ګزاره کړي څه کاروبار کوې کاروبار ته حال نشته بیکاره ګرځو بیکارۍ کې ښه خوشحاله یعنې بالکل امنیت خو انشاءالله ښه ده الحمدلله سل دلته اوس خلکو سره وایي د کاروبار هم تر ډېره ښه ده اوس خلک راځي دي الحمدلله خدای ته امید شته چې قرار به شي ډېره مننه مسافرو ورونو ته د څه پیغام دی تا کوه د وطن کې زیاتره د دغه ساحې نه مسافر شوي دي کېدای شي تاسو د وطن نه یې کلیوال ټول دې ویني څه پیغام لري مسافر ته مو دا پیغام د خدای تعالی دې صحتمند لري خپل وطن د خوشحالۍ
آرامۍ راولي حلال رزق په نصیب کړي خوشحاله دي نو کوشش دې وکړي چې خپل وطن ته توجه وکړو خپل وطن را آباد کړو خپل وطن باندې هیلې کېږو دا مې وطنوالو مسافرو ته مننه ډېر به دې نه په تکلیف او خیر چې موږ سره وغږېدې الله دې مل شیخ الله دې سره خیر داسې نه وي چې ګاډی واډی غوښتلي نه ایشه درنو لیدونکو این های عزیز پشت سر میریم که کاکام گپ میزنیم کاکام ماشاءالله چوتی اکثریت مردمی که در بازار میبینه کمی چورتی میباشه که کاکام گپ میزنیم اما تو میریم که کاکا در کدام وضعیت است کاکا چطور است کاروبار کاکا چطور است کاکا را که میبینیم ماشاءالله کاکا سلام علیکم اجازه ده اگلاره خوشی لگه خوشی ستړی مشي خیر بخیر صدقه ده د کار دی ونه باسو څنګه یې کاکا څنګه دا کاروبار څنګه ده ضعیفه شوی کار دی بیخي ډېر ضعیفه شوی که څو روپۍ د ورځې پیدا کوې نن خو وریځه د وریځه کې څوک بوټونه نه رنګوي همدا وریځو کې خرابې نور خو به ښې نور ورځو کې هم کار سست شوی ده امنیت څنګه ده امنیت خو انشاءالله چې ښه ده او صرف د کاروبار ده چې کاروبار کې لږ پراخوالی راشي لیدونکو ته د څه پیغام د مسافرو ته زیاتره ځوانان مسافر دي په خارج کې دي ته وایې چې کومکونه وکړي چې دلته خلکو ته ورسېږي مننه کاکا خیر خدای دې خیر درکړي های عزیز که کاکا گپ زدم کاکا مصرف کار بود که از کار نکشی میشه گفت که کاروبار ضعیف پس هوا ابری است در این روزها دیگه کاروبار موچبی از ما قسم کم می باشه در ادامه برنامه با ما باشید ما پیش میریم دوستای عزیز کو غرمه د مونږ هم دی ورور څنګه ته راغلو ماشاءالله کړای د چې په دې غوړې کې غوړې کې چپا کم تاوان خو به نه غواړې نه ولې تاوان غواړو نه اوس وایې خو بیا پسته غواړې نه تاوان نه غواړو الحمدلله ښه جوړ څنګه د کار روزګار څنګه ښه ده بس ګزاره کوې شی پخوې سموسې دي مټر پلي دي او پکوړې دي ته یو دانه ترې راواخله چې ویې ګورو یو دانه ښه دې مابینځ کې څه شی دي مرچک دي دې منځ کې مرچ دي ترخه دي که خواږه دا پته خو موږ ته نشته چل خو به نه کوې چې خواږو په نوم ښه ترخه مرچ دې پکې اچولي نه چل ولې وکړو او دې په منځ کې کچالو دي هو کچالو دي او د دغې منځ کې دې منځ کې پیاز دي دا بیا په وزن خرڅ یې کم دسې دا وزن باندې خرڅو سمبوسې خو دې کې دا خو مشهوره دي ټولې پېژني هغه کونج کې څه شی دي دغه ته راواخله مټر دي مټر دي تیمات که منځ په خالی ده که نه منځ کې به دې چرت نه اچول کوفته خو به دې پکې ایښې وه دې سموسه کې اچول کېږي لږ راوړاندې شه څنګه د اقتصادي وضعیت څنګه ده کار روزګار څنګه ده خو الحمدلله بس ساعت مې ډېر دی خوشحاله یې څو روپۍ د ورځې پیدا کړې بس کله اوس 1.5 سری کله 200 وي کله 2.5 کندهاران ډېر دسکه شیان فکر کراچیوانان بس دواړه یو شی دی بس موږ درس نه سموې که نه نه درس مې پرېښه څونه وخت 3 کاله کېږي ولې سوله د مشکلات زیات دي کوم لکه څه کوم مشکلات سکول مشکلات زیات هم دي نشو کولی چې درس ووایې کوم صنف پورې دې ویلی 8مه پورې مې ویلی لیک لوست خو به دې زده کړی نه زده نه کړه کاشکې دې ویلی و ولا نه اوسګارېږم نه د کور بوج دی روانې اقتصادي مشکلات پرې نه ښودې چې درس وایې یعنې که درس دې ویلی و څه هیله او ارمان دې درلوده سرمانه و ډېرو بس لکه یو دانې وویل لکه هغو ته د آینده کې څه شی دی درس د طریقه کوم ځای ته ځان ورسوي چې اوس دغه نه پاتې شي او دلته غریبي کوي بس کوم چې د وختل زیاتره خلک وایي غوښتل مې ډاکټر شم انجینر شم غوښتل مې چې انجینر شم انجینر شم ډېر غټ نقص ته نه ده کړی چې درس دې پرېښی بس اوس هم ځوان یې که چېرته ته کوشش وکړې همت وکړې دوباره یې شروع کړې څه پلان تصمیم لرې کوشش دا عمر خو دې لږ ده عمر مې لږ دی خو د کور مشکلات لرم زه خدای دې د کور مشکلات حل کړه په دې هیله چې ته دې ته درسونه شروع کړې انشاءالله مننه ډېره مننه چې درنو لیدونکو ورور سره هم خبرې وکړئ
بس خپل وس مطابق څومره پیسې چې د دوی لاس کې د هغې په مطابق ټول کار روزګار کوي، د خپل کار نه راضي دي. اوس داخل د مارکیټو ته ورځو، هلته د خلکو نه احوال اخلو چې د هغوی څنګه دي، دوکانونه کارونه یې څنګه دي. دا خو بیرون هغه ساحې دي چې کراچیګانې پکې دي یا داسې میزونه جوړ کړي دي او خپل رزق ګټي. دننه موږ ځو، زموږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، راغلو دلته مارکیټ ته راننوتو، هلته یو ځوان وینو دوکان ته ورځېدو، د حالات پوښتنه هم کوو. تاسو درنو لیدونکو ته اړیکو وړاندې کوو چې دوی څنګه دي، آیا دا کرایه پوره کوی شي، اقتصادي وضعیت څنګه ده، د ژوند د زندګۍ د خپل کاروبار نه راضي دي که نه. له موږ سره اوسئ، دننه ځو. سلام علیکم، څنګه د دوکان کې تیاره ده؟ بس بک تله ده. ښه په خیر یې؟ د ښه ده، خیرت ده. شکر ده. څنګه د کاروبار څنګه ده؟ شکر ده. پزم سیمساري سامان ده ټول که نه؟ او بالکل شکر. اوس به داسې موږ ته څه شی راکړي؟ د موږ مخ خو سپینګیري شوي دي، اتې لږ لږ خط خط شوی ده، د دې ته څه شی؟ سامان ډېر شته مخ دپاره شو، مختلف کرمان دي راسره، مختلف کپسول د مخ دپاره پوه شوې. پیسې خو نه لرو، داسې پیسو خو نشته، مشکل نشته. نه چې داسې نه چې بیا مې اخر کې لږ زره دې خوا ودرېږه چې دا بالکل داسې نه چې اخره کې بیا وایي چې ما ټول کاله پیسې راکړه. نه مشکل نشته. څنګه د کاروبار نه راضي یې؟ شکر ده. پزه 100 روپۍ د ورځې پیدا کوې، ژوند پې تېرېږي که نه؟ شکر ده. بس دا خو د دوکان ده، کرایه دی څو د دوکان؟ دوکان کرایه 3000 روپۍ. 3000 د کرایې نه بغیر هم انشاءالله چې د کاروبار نه راضي. او بالکل شکر. امنیت څنګه د امنیت خو؟ شکر ده. پزه بس ښه ده امنیت. کاروبار نه هم راضي، امنیت نه هم راضي. او شکر. مجرد یې که نه؟ نه بچو. څو بچیان دي؟ 4. نه اوس ته د مجرد نه یې، د مجردان اوس ډېر دې ورځو کې خفه ګرځي. بس نو الله دې په هغه عمر رحمېږي. هغه الله دې هغو کور ودان کړي. په دې اترو کې د کوم عطر ښایسته عطر دي؟ ته راواخلی او کته چې لیدونکو ته یې ور وښیې چې د تا د دوکان یو شی وګورو. د دې نوم څه شی ده؟ دې مستون فرق نوم یې څه شی ده؟ جنویر. دا په څو روپۍ دي؟ دا 300 روپۍ دي. 300 او دا تقریبا اوریجنل شی ده او 3 ساعته دې ذمہواري ده. ماشاءالله قیمت هم ښه ارزانه ده او ښه شی هم ده. موږ دا خپرونه د ولس د غږ په نامه جوړه کړې ده. غواړو د ولس غږ ټولې دنیا ته، ټولو هېوادوالو ته چې په خارج کې دي، په داخل کې دي، نو څه پیغام لري مهرباني وکړه. لکه څنګه چې تاسو ویلي د اقتصاد نه هم شکر راځي، ولې کاروبار نه هم راځي، ولې مصروفیت ژوند زندګي نه. نورو لیدونکو ته د څه پیغام ده؟ بس خدای دې ټول جوړ راته لري او خدای دې هر انسان کامیاب لري. او مسافرو ته د څه پیغام ده؟ زیاتره مسافرونه مسافر دې خدای افغانیان خو هر ځای کې مسافر دي، بس پوه شو خدای دې بس موږ ملک آباد کامیابه کړي چې زه خپل وطن ته راځي، خپل ملک آباد کړي. مننه، خیر اوسې چې موږ ته د وخت راکړې. ډېره مننه، ډېره مننه. درنو لیدونکو، مارکیټ ته راداخل شو، ورور سره مصاحبه وکړه. ماشاءالله د خپل کاروبار نه راضي و. په دې هیله چې ټول هېوادوال راځي. دلته مشر هم ولاړه، ستړی مه شې. بخیر صادقه ده. کوارینه خو داسې کار لکه د دوکان چې تایي نه مال راوړم شرکت سره کار. خلک دې خواته راوځه نو دغسې څادر دې ورته کېده. څادر ځکه مې کېښود. څادر دې کېږده چې زموږ راچپه نه کړي. نه ولې نه لږ راوځه. ښه وروره صادقه ده، خیراتي ده. څه کاروبار، څه مصروفیات؟ زه خو فلحال مسلمان لکه مارکیټینګ مالونه راوړم دکاندارانو ته. سمساري مسلک کې ما دې کار کې زه دا کار کوم او شرکت د منډۍ نه د کار شروع کړی مې تر خلکو ته رارسوم. دوی ته راوړې. څنګه د کاروبار د اقتصادي وضعیت؟ الحمدلله خو ناشکري به نه کوو، خو لږ وضع کمزوره شوې ده. بیا خو انشاءالله داسې لکه په هغې کې چې کارونه ډېر سلو دي. کارونه خو په عموما کې سلو دي، بیا هم لکه د دې کاروبار نه ته راضي یم په دې عالم و چلېږي
چې بازار یې ښه چلیږي چې بازار نه وي بس داسې سلو خو بازار لکه فیصدي لکه د ورځې به څو روپۍ پیدا کړي یا هفته کې یا میاشت کې بس د من خو مالونه د شرکت تړلې حساب ډالري ده سکړه جیګ او ټیټه کېږي حساب راکوي که نه نو برابرتیا د کله 600 کله 500 کله ده بس برابرتیا زر هم راشي 800 هم راشي امنیت څنګه دی امنیتي وضعیت انشاءالله چې جوړ دی شکر اوس خو الحمدلله څه مشکل نشته آینده کې داسې څه پلان لري چې د دې کاروبار نه کومې ساته تخیص کم دغه کې ټول عمر چالان نه کوشش نور کوشش هم کوو چې موږ چې مخکې لاړ شو چې کاروبار هم جوړ شي خلک هم پکې خوشحاله موږ هم پکې کړی دی چې څه رقم کوی چې دا کاروبار دې غټ شي لکه دغه فکر مې ذهن ده دا اوس هم د ورور سره دا خبره شیر کوله چې اوس یو ځان ته سرمایه ګودام یو سیستم را جوړ کړم چې زم دلته یو لین وي چې هر یو چې بس مال ته راوړم کار راته کوي هدف وټاکه هدف ته ورو رسیږي یو دم هیڅ نه رسیږي نه یو دم نشه رسیږي بیا به ورو پیسې ورته جوړه سرمایه اخره کې به خپل هدف لکه صفر نه شروع ورته کړی دا خو الحمدلله په دې ساتم خو روان یو پکې خپل هدف ته ځان رسول ته کوم ان شاء الله چې ټول لیدونکو ټول هغه هیوادوال چې په داخل د هیواد کې دي او خارج کې دي کوشش وکړي تلاش کې خپل اهداف ته کار وکړي خپل هدف ته د هر لارې نه ورسیږي کنه یو کار روزګار ولري موږ چې هر چیرته مصاحبې کوو خبرونه جو امنیتي وضعیت الحمدلله اوس ډیره حد ښه ده او اقتصادي مشکلات دا به ملا پاک حل کړي او کوشش ورته پکار دی همت پکار ده همت کوشش ونه کو کار نه کیږي بعضې ورونه دي کنه سس پس دی وای کاروبار نشته ده نه هغه ناراضه دي چې هغه یو شی هو کما خیو لا سره وړاندې کې که صفر حالت کې یو شی وکړه هغه خپل سس پس دی لګا هغه چې سس پس دی هغه لګ د سې چستول لګ ورزش ورکول پکار دي فکر واچو ذهن وجنګ فکر جوړ کړه لاشه کار ته ډیره مننه چې سره مننه تاسو نه هم زیدونه وکړو خوشاله اوسئ لیدونکو نه ماشاءالله ټول هر چا سره چې موږ خبرې کوو تر ډیره حد خپل کاروبار نه راضي دي او هغه هیوادوالو ته هغه چې زموږ ویډیو ویني د آزان افغانستان یوټیوب چینل لرنه هیله ده چې لږ همت وکوي په کار باندې ځان راولئ داسې نه ده چې دوی سس پس ناستي کار نشته سس پس ناستي کار نشته نه داسې هم نه ده باید همت وکوي تلاش وکړي تو کوشش وکړي خپل هدف وټاکي کومه سرمایه چې دوی لاس کې د هغه سنجش وکړي چې د زما په سرمایه باندې کوم کارونه کیږي د هغې مطابق ښایسته واړه کارونه چې د ورو غټو کارو ته رسیږي نو خپرونې تر اخره پورې له موږ سره اوسئ د خپلې خپرونې مو خوند واخلئ لیدونکو غنی به مو ډیر خوړلې څوک ورته غنی وای څوک ورته ګنډيري وای دلته مولې د ورور څنګه براش پښتنه بم تی کومه خو شوق راوس ستړی مشي السلام علیکم په جوړ بخیر ساده کړه خیر شکر د الله فضل تنا میوه خرڅه کنه تنا میوه د تنام د غنی خرڅه میوه هم د غنی هم ده دې ته غنی وای ک ګنډيري دې ته چې پورا هغه شینګنی یا غنی ده دې ته بیا ګنډيري وای چې مات شوی برابر شوی دې ته ګنډيري دا په څو خرڅه بس دا مختلف ریټونه د بازار ریټ ده بس بازار ریټ په حساب کمن په څو خرڅه من چې من خرڅه من 250 300 مختلف ریټونه لري څنګه وضعیت څنګه د اقتصاد ان شاء الله چې کار غریبي نه کیږي شکر ده سموکینه مزه نه خو بیا هم شکر ده د الله فضل امنیت څنګه د وضعیت څنګه امنیت ډیر امنیت ده امنیت څنګه کاروبار بس خدای مهربانه چې امنیتی بس کار بم خشی رو درس مرز د مویل کنه ها درس مویل څوم صنف پورې دولسم صنف کې خپل متعلم یم څه په پلان لري د تعلیم په برخه کې د دې کاروبار تر څنګ پانتون وای تصمیم لري کنه څنګه پانتون ماشاءالله ډیر نږدې ها پانتون هم نږدې دی او پانتون هم وایو مکتب ختم شي د خیر سره پانتون ته راځم کړه دا ډیر ښه الله دې په کاروبار کې برکت واچوي درنو لیدونکو ورور څنګه راغلو لو ګنډيري خرڅي ها ګنډيري به وسورته وای یا به غني ورته وای خیر ټول یو نوم ده د کاروبار د راضي د الله دې په کار کې برکت وچی څه پیغام لري لیدونکو ته څوک چې خارج کې مسافر دي تاویل څوک داخل کې دي بس څوک چې داخل کې دي خدای وکړي چې خاور روغ وسی او زما د طرف نه ورته سلامونه خو وخت غواړم
څوک چې خارج کې دی هغوی هم خدای وکړي چې بیرته خپل وطن ته راشي. وطن یې د بل چېرته خو نه ځي ویتلی خو همدغه وطن ده او زمونږ او ستاسو وطن ده. بس راشه همدلته به کار وکړو. خارج نه دا ځای ښه ده مونږ او تاسو. ډېر ښه مننه. لیدونکو ورور سره خو وغږېدلو ماشاءالله کاروبار یې ښه ده. دلته به ورشو د ورور څنګ ته به ورشو د سره به هم خبرې وکړو د سره به هم ستړی مه شې. دروازه به د داسې کړو چې دا به ونیول شي که نه هم به غږېږي هم به دروازه نیسي. ښې خیراتي ده. څنګه د کاروبار څنګه ده؟ شکر ده ښه ده. بس ګزاره کوي. ورځې څو روپۍ پیدا کوې؟ بس 400 500 300 کله زیاتې کله کمې. بس شکر به بس. یا څونه ګاز اچوې ګاز اچوې که او پټرول اچوو. پټرول اچوې. ګازي کړی دلته زیاتره خو ګازي کړي دي. نه دا خو چې کومې کمپنۍ نه چې راغلي دي کمپنۍ نه اوس راغلي ګازي خو دا سابقه د ماډل اشل ماډل ده. ته خو ماشاءالله ښار کې ډېر ګرځې. امنیت څنګه ده؟ د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟ والله امنیت خو ماشاءالله ښه امنیت ده. امنیت خو فضل د خدای د 3 کاله امنیت ښه امنیت ده. خو د خلکو اقتصادي وضعیت لږ ذره کې خراب ده. انشاءالله دا به هم ښه شي. خو او خدای مهربانه ده. هو انشاءالله په دې هیله چې د ټولو وضعیت ښه شي. د کاروبار نه انشاءالله چې راځي والله شکر ده. بس همیشه رکشه دې په څو روپۍ اخیستې؟ رکشه هم $2400 د دې بل چا ده. بس سړي اخیستې په $2400. زه په کرایه هغه ته د ورځې څو روپۍ بیا هغه ته 250 روپۍ ورکوي. 250 هغه ته ورکوي. نور خپل هغه کوي. نور به ځان سره لیدونکو ته څه پیغام لري د دې ساحې نه؟ دلته اقتصادي وضعیت یعنې څنګه دي چې ویلې ته دې ناراضي امنیت په برخه کې اقتصادي وضعیت په برخه کې بس خلکو ته نو خاص پیغام نه لرو. بس دغه پیغام د ورګو د حکومت سره همکار وشيږي ځکه چې ورګه د امنیت راغله د 3 کال کې کنه نو خلک آرام دي. کوم خاص پیغام نه لرو. بس حوصله پکار دي ان شاء الله. سو اوس کوم در سره لاړ شو موږ به څو کرایه واخلو چې سملا اندې بوزي چې تم خاسته ځای کې کته کې نه اخلم کرایه ده. نه کرایه خو چې وانه اخلي بیا نه کیږي. زه چې څو ورکړم مشکل نشته. چې څو دې ورکړم چیرته بمبوزي دی چې د پارک ته بمبوزو بلازازي پارک ته بلازازي پارک ته بیا موږ ته اجازه راکړي درکېو. مشکل نشته. نه مشکل نشته. خیر سه مننه کورانه تاسو نه کډیر تاسو نه لیدونکو د سرور سره مم خبرې وکولې ماشاءالله د کار ناراضي ده او الله دې وکړي چې ټول ورونه د امنیت نه خو ډیر خلک خوشاله دي. خدای دې په کاروبار کې برکت واچوي. د خبرونه تر اخره پورې له موږ سره اوسئ. بیننده های عزیز به یکی از دکان ها آمدیم. ماشاءالله خیلی دکان کلان است. اینجا آرد و روغن چیزا سودا میشه. میایم اینجا پرسان میکنیم قیمت ها کدام اندازه از کاروبارشون چطور است و مردم به کدام وضعیت هستند. برای که حالت مردم هم اینجا پرسان کنیم. داخل میایم. سلام علیکم حاجی صاحب. خوب هستی؟ خیراتی است؟ مسافت خو از ما دور است. ما مجبور کم خدا به زحمت کنیم. خوب هستی؟ خیراتی است؟ بخیر. چطور است کاروبار؟ چطور است؟ الحمدلله خدا رو شکر خوب است. قسمی که میبینیم آرد و روغن چیزا پیش زیاد از قیمت ها چطور است؟ پایین آمده یعنی بالا قیمت خوب شده الحمدلله خوب است. یک بوجیار چند است؟ یک بوجیار 1510 روپیه. سابق چند بود؟ سابق 1600 1800 2000 رسیده بود. 2000 رسیده. و روغن چند شده؟ روغن 820 روپیه. چند کیلویش؟ 8 لیتر 10 لیتر بشکه. کاروبار چطور است حاجی صاحب؟ الحمدلله خدا رو شکر خوب است. مردمایی که میاین حالت از اینها چطور است؟ خدا رو شکر خوب هستند الحمدلله مردم. نه تو مردم ماین که میاین که یک سیر یک دو سیر نیم سیر میاین از ما یک سیر آردم میگیره. تو است که ای تو میای پاکتی روغن هم میگیره. نسبت به وضعیت مرکز به وضعیت خودش. امنیت چطور است ان شاء الله؟ که امنیت الحمدلله خدا را شکر است بسیار خوب است الحمدلله. امنیت خوب است. صرف وضعیت اقتصادی مردم نماز خفتن اینجا واز است این دکان. سابق تا چند بجه؟ تا شام پیش شام بسته میکنیم. حالا خود تا نماز خفتن است. یعنی امنیت خوب شده. صرف وضعیت اقتصادی کمی چی است که خدا مهربان است. مردم ما هم شما هم یک کمی ضعیف است که همت کنن کار کنن. بله چه گفتنی داری با مردم که قرار در خانه شیشته میگه کاروبار نیست. میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خداوند هیچ تغییری به هیچ قوم نمیاره تا خود قوم تغییر نیاره. الحمدلله خدا را شکر بهترین از سابق کرده و فعلا الحمدلله به حالتش فعلا در امنیتش در اقتصاد هم الحمدلله خوب است. خدا را شکر است. هر حالتی الحمدلله از پیش کرده فعلا بهتر است. بسیار بهتر است. یعنی 100% 200% بهتر است. چی پیام داری به بیننده های عزیز در بخش اقتصادی؟ بیشتر هم یادآور شدم اکثریت مردم ما شما هستند صرف در خانه شیشته میگه کاروبار نیست، غریبی نیست. چی کنن تا بتانن مثل که شما یک دکان مقبول داشته باشن، یک
کاروبار خوب داشته باشن، یک عاید داشته باشن؟ حالا در بابت از یکی است بس 50 تا گفت هر کس خودش اینجا بیشت خونه است میادر که بیشت زندگی کنی، هر کسی باید کار کنه خودش پیدا کنه. حالا ببینی یکی کراچی کار میکنه روزی 200 300 پیدا میکنه، یکی در خانه شیشته نمیکنه، دریس خودش هست. الحمدلله خدا رو شکر هر کس کی جدل بزنه پیدا میکنه. تشکر بسیار زیاد، بخیر باشی. بیننده های عزیز، قسم که دیدین ماشاءالله دکان حاجی صاحب خیلی کلان است. یک کم من پیش میرم دکان نشان میتم، کاروبار حاجی صاحب هم خوب است، مردم هم خوب هستند. قسمی که میبینم اکثریت مردم از امنیت هم خوش هستند، از کاروبار هم توانه که همون چیز سرمایه در دست دارن راضی هستند. و یگان کارایی که کراچیوان است دیگه است میگه کار نیست، و خب از دیگه دو چیزی که پیسه نباشه، سرمایه گذاری نباشه، دو بی از اون نمیشه. قسمی که میبینیم ماشاءالله دکان حاجی صاحب خوب پر است، هر چیزی که بخوای اینجا موجود است. به حساب دکان نیست دیگه، گودام است، خوب کلان دکان است، بخش یارد و خوراک فروشی و لبنیات، هر چیز در دکان حاجی صاحب موجود است. دیگه با امید از اینکه مردم ما بتانن تلاش کنن، همت کنن تا بتانن یک کاروبار به خود بسازن. بخصوص به جوانای عزیز پیام داریم از طریق یوتیوب چینل اذان افغانستان، همت کنن، جرأت کنن، همت کنن. یک چیزی نه، یک چیزی که تلاش میکنی به دستتان میاد. بیننده برنامه ما باشین، ما میریم پیشتر، پیش میریم تا بتانیم صدای مردم د ولس غږ تاسو ته وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. بیننده های عزیز، پیش بیادر دیگه ما آمدیم تا بتانیم صدای از این هم بشنویم و به شما نقاز بتیم. مشتر لگدی خوارشه ستړی میشي. ښه جوړ په خیر جوړې په خیر لږ وړاندې شه د کراچۍ څنګه ښه ولا ښه تاسو څنګه کاروبار دې څنګه ده؟ ولا کاروبارونه ښه دي خو بارانو ډېر خبران کې دا کارم خرابي ولا ډېر خراب دی. څه شي خرڅه دا کشمش او دا والو بالو دی. څو روپۍ د ورځې پکې پیدا کې؟ ولا سي واخه بیا یو 200 یو نیم ساعت 300 داسې پیدا کېږي. او چې هوا خراب وي بیا خو غم نه وي. امنیت څنګه ده؟ امنیت بالکل برابر ده ان شاء الله. امنیت برابر ده، کار نم راځي ان شاء الله. ډېر خوشاله یو. کشمش او بدی در سره نوت شه دي. آلو بالو ده. دا تازه جوړه او تازه جوړه. ژوند زندگی ان شاء الله په دې باندې خسته تیریږي. خطرې او خدای الحمدلله. راځي ان شاء الله. گزاره کوي شکر. بدون کې ته څه پیغام د دې ساحل نه د دلته اقتصادي وضعیت په اړه موږ چې تر راځي د خپل کاروبار نه امنیت نه هم راځي. هغه خلک د خارج کې دي، مسافر دي، بل سر کې دي، د دې افغانستان په کلدار ساحل په کله مختلفې کونه اوسه دغه ته څه پیغام لري؟ څنګه ژوند د زندگی څنګه تیریږي؟ زندگی هو علاقه ده هو یو ته د موږ دا پیغام د خپل وطن ته راشه، خپل وطن سره جوړ کو او خفاري کې وکاو خو یې جوړ کو. دا د موږ پیغام ده. مننه، ډیره مننه. درنو لیدونکو، ورور نم سره مرکه وکړه، ورور هم د خپل کاروبار نه ماشاءالله راضي و او هر چا سره چې مجلس کوو داسې یو نیم پکې پیدا کېږي د هغه د مشکلات د خپل کاروبار په کله لري او تر ډېره حده د امنیت نه خو ټول راضي دي او د امنیت تر څنګ کاروبار کې بعضې وړې غټې ستونزې شته. څنګه ته غږېږې موږ سره ستړی مه شي؟ ستړی مه شي. لږ وړاندې شه. نو نوم دې څه شی ده؟ امین الله. امین الله. زاخواله به دې ماته راکړې؟ زاخواله دې ماته راکړې؟ هو. نه رښتیا؟ هو. که څنګه درسو سره درسونه وایې؟ هو. څه شی وایې؟ سبق وایې، مکتب وایې؟ تر اوسه مې هلته مې وایي پکتیکا کې، دلته مې لا تر اوسه شروع کړی نه ده، شروع کوم یې. که د پکتیا یې؟ که د پکتیکا؟ پکتیکا.
د کوم ځای پکتیکا کې؟ پکتیکا کې د موټا خان سره. څه کار مار ورسره کوي که نه صرف درسونه وایي؟ نه کوم کار هم کوم درسونه. څه شي کار کوي؟ کار مو هم دغه ممیز شربت خرڅوم. ختم ممیز شربت خرڅوي؟ او دا زما پلار. څو روپۍ د ورځې پیدا کوي؟ د ورځې 200 سیاوه ښایي 200 250 سیاوه خراب بیا 500 سل. درسو سره څنګه درسونه دی وایي څه غواړئ آینده کې څه شی په خیر؟ او ښه ګزاره کوو. نه آینده کې څه شی غواړئ شي د خیره د درسونه چې وایي درسونه چې خلاص شي آینده کې غواړئ څه شی شي څه وظیفه واخلئ څه خدمت وکړئ خلکو ته؟ ډاکټري. ماشاءالله ښه ډاکټري مسخه ډاکټري ته لږ ډېر زحمت پکار دی ډېر درسونه وایي صحیح ده؟ صحیح ده. آفرین. درنو لیدونکو دا وه د ولس د غږ خپرونه چې ما خیبر هوشمند ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. څو بیا زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د اذان افغانستان یوټیوب چینل سره اوسئ. سبسکرایب مو له یاده ونه وځي. درنو لیدونکو یو تکړه ځوان مو راتاو کړه د غږ به هم ستاسو درنو لیدونکو ته در ورسوو چې ښه وضعیت لري څه کاروبار څه مصرف ستړی مه شئ. خیر راغلی تاسو جوړې اوسئ. څنګه راوتی بازار ته؟ شکر دی بازار ته په دې خاطر باندې راوتلي کاروبار سوداګانې دوکانونو ته ورو څه کاروبار څه مصروفیت؟ زما خو الحمدلله خپل یو دانه دوکان دی. څه شي دوکان دی؟ دغه هم د پروژه فرچن فروشي ده د انرژین یو څنګه د کاروبار؟ شکر دی الحمدلله تر دې ساعته ورځ ډېر راځي پیدا کوي او مختلفه دي استاد په هغې کې کله 3000 مو شي کله 4000 مو شي کله 2000 مو شي. ماشاءالله تا کال زره شکر دی الحمدلله. امنیت څنګه د امنیت نه خو راځي؟ امنیت نه خو بس سلب کې راځي. امنیت څه خبرې نن سبا په اوس شپو کې نشته. خدا بازي کارمار کې د قرض موزیکا نه بعضې خلک د وس او توان نه لري یا دکانداران یې راځي قرض ورکوي. دو سیستمو کې څنګه قرض ورکوي؟ په سلو کې 100% کې او 100% دا امکان لري چې هر دکاندار کوي خامخا. درس مرز دې مو ویلی که نه؟ شکر الحمدلله ویل 12 پورې 12 صنف پورې. هم خدا ځوان اقتصادي وضعیت دې ماشاءالله ښایسته ښکاري کاروبار هم لري. ولې لوړو زده کړو تصمیم دې نه دی نیولی؟ د لوړو زده کړو تصمیم په افغانستان کې اسانه نه ده خو بیا هم خپل کوشش کوو تر حده. هغه ځوانانو ته چې بهر دي د هېواد نه څه پیغام لري د افغانستان په هکله؟ د افغانستان دا خپرونه د ولس د غږ تر نامه لاندې کړې. تا غږ څه شی دی؟ د هغې معنوي دا غږ دی چې الحمدلله افغانستان کې سلو کې امنیت دی کارونه هم شته یو څه ناڅه ستونزې شته په دې باندې مې سترګې نه شو پټولی. خو بیا هم دغه تېر په پرتله باندې دغه 3 کالو په پرتله باندې یعنی اوس شکر الحمدلله سږ یو څه اندازه کارونه په ټول دغه نه ښه شوي دي. او هغو باندې مې دا غږ دی چې هغه څوک چې بې سرنوشته پراته دي په نورو ملکونو کې او څوک یې د پوښتنې نشته دی د خپل ملک نه فکر نه کوم که هغو ته بل کوم ښه امکانات او یا اوس ښه زمینه ورته برابره شي چې دا بیا د خپل هېواد ته راستانه شي. ډېره مننه. ستاسو نه هم مننه. وخت هم درته ځای کړی. مننه تاسو درنو لیدونکو ورور سره مو خبرې وکړې ماشاءالله د کاروبار روزګار هم ښه ده. نو په دې هیله چې ورور هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.